شاسوار خان خپله ښځه طلاقه کړه. د پښتو ژبې پخوانی مشهور سندرغاړی او اوسنی تبلیغي شاسوار خان خپلې ښځې پرېښې دی او هغه هم خپله ښځه طلاقه کړې ده. شاسوار خان په فیسبوک کې په یو لایف ویډیو کې وویل چې هغه په پټخیله کې و او ښځه یې خپل پلار کره تللې وه چې په پېښور کې اوسیږي. هغه وایي په دوکه یې کور ته راوغوښته، ورته ویې ویل چې ماشومان دې په وروستي ځل وګوره او نور را نه شي. شاسوار خان وایي چې د هغه زوی یې ښځې له ځان سره بیولی او د غېږې ماشومه یعنې لور یې ورته بهر راوغورځول او ورته ویې ویل چې دا له ځان سره بوزه. شاسوار خان په لایف ویډیو کې همدا راز 3 ځلې د طلاق کلمه تکرار کړه او ویې ویل چې زما ټول مینوال دې په دې ګواه وي چې ما خپله ښځه طلاقه کړه. شاسوار خان وایي چې زه سندرغاړی وم او که اوس هر څه یم، خو زه انسان یم او زما د ماشومانو ژوند دې ښځې تباه کړ. شاسوار خان په دغه ویډیو کې په خپلو ملګرو هم نیوکې وکړه او ویې ویل چې د هغه ملګرو په نوموړي ننګ نه دی کړی. د یادولو وړ ده چې شاسوار خان د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی و، خو شاوخوا 2 کاله مخکې د موسیقۍ نړۍ سره مخه وکړه او د تبلیغ په لار روان شو. څو میاشتې مخکې شاسوار خان بیا په یو ویډیو کې وویل چې هغه غواړي یو ځل بیا د هنر نړۍ ته راشي، خو وروسته یې وویل چې یا له دې ویډیو یې هدف دا و چې نعتیه کلامونه او قوالي به وایي. شاسوار خان په ځینو ویډیوګانو کې د خپل سخت او بد ژوند په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي او ویلي وو چې په دې وختونو کې پر ډېر سخت حالات تیر شو او د هغه پوښتنه هیڅ چا هم ونه کړه. شاسوار خان په خپلو ځینو وروستیو ویډیوګانو کې دا هم ویلي وو چې یوه یتیمخانه یې جوړه کړې ده چې یتیم ماشومان پکې دي او هغوی ته پکې زده کړې هم ورکول کېږي. شاسوار خان چې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې ډېر فعاله و، د خپل رسمي فیسبوک پاڼې څخه یې خپل ټول عکسونه او ویډیوګانې هم ډیلیټ کړي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې ولې یې دا کار کړی.